بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی ورسې ټول وطنوال ته. زه ډاکټر افضل یو بیا تاسو خدمت کې د امریکایي ایالت ورجینیا نه مخاطب یم. د نن موضوع د بدهاضمې یا د ډسپپسیا باره کې ده. د دې علایم چې شی دي هغه دا دي چې زړه بد کیږي، خېټه زر ډکیږي، په خېټه کې درد دي، اټکۍ راځي او چې زړه ډېر زیات بد چې کېدای شي سړی الټۍ هم وکړي یا کانګې وکړي. د زړه سوځېدل یا تیزاب راتل په دې ډسپپسیا د زړه بدوالي کې دومره زیات نه وي په دې بدهاضمۍ کې، مګر کېدای شي دواړه ناجوړیان یو ځای موجودې وي. په هغه کسان کېدای شي دغه تیزابیت هم ورته راسي. د دوی وجوهات چې شی دي، وجوهات دا ده چې کېدای شي معده کې زخم وي، د معدې کومه ناجوړي وي، معده کې کوم ټیومر وي، کینسر وي، لیمفوما وي، همدغسې د وړو کولمو کېدای شي زخم وي، السر وي یا کومه بله مسله وي. بیا کېدای شي پنکریاس کې کومه مسله وي، هغه یو بل ارګن ده چې هغه د انسولین هم خوشې کوي او نور انزایم راخوشې کوي چې پروټین یا نور خوراکي شیان ازمولو کې کومک کوي. د اډرینل ګلینډ مرضي ناجوړي کېدای شي هغه واړه ګلینډ دی د ګردو په سر باندې پراته وي. د تایراید ګلینډ مسلې وجې نه کېدای شي دغه بدهاضمې علایم موجود وي. نو تاسو ډاکټر کېدای شي دغه ټول ټسټونه وکړي، که دغه ټول هم بیخي نارمل راسي او تاسو ته بیا هم د بدهاضمې علایم تاسو کې موجود وي، نو دې ته بیا موږ فنکشنل ډسپپسیا وایو. د دې ټولو علاج یو رقم ده، مګر مهمه دا ده چې هغه اصلي وجه باید معلومه سي چې د هغې علاج تاسو ډاکټر وکړي، تاسو دغه د هاضمې مسله به هم حل سي. کېدای شي بعضې کسان د فنکشنل ډسپپسیا وي چې دغه ټول شیان چې ټسټونه وکړي، لکه الټراساونډ هم وکړي، سي ټي سکن هم وکړي، د وینې ټسټونه هم وکړي، کېدای شي بعضې خلکو کې انډاسکاپي هم وکړي، کامره ور واچوي لاندې معده او وړې کولمې وګوري. که دغه ټول نارمل وي کېدای شي تاسو ته فنکشنل ډسپپسیا وایي. نو علاج دپاره یا کوم سیستم باندې ټسټونه موږ کوو، د هغې دپاره یو طریقه ده چې کوم کسانو عمر شپېتو نه زیات وي کېدای شي هغوی ته انډاسکاپي زر وکړي. تاسو ډاکټر ګیسټرنټرالوجسټ یا د معدې متخصص ته ولیږئ چې دی د انډوسکاپي ورته وکړي. هغه کسانو چې عمر شپېتو نه کم ده د هغوی دپاره خپله یو طریقه ده، سیستم ده. اول به تاسو د هغوی ایچ پایلورای ټسټ کوئ. ایچ پایلورای ټسټ چې د هغه په C13 یوریا برید ټسټ ورته وایي، چې تاسو په تنفس کې د ایچ پایلورای ټسټ معلوموي چې تاسو کې شته که نشته، یا تاسو په غټو ادرارو کې ټسټ کوي، انټیجن ګوري چې تاسو ته دغه ایچ پایلورای شته ده او که نشته ده. نو هغه کسان چې دې کې ایچ پایلورای موجود وي، دغه ایچ پایلورای باید اریډیکیټ سي، یعنې کې ختمه سي، یعنې جوړه کړي، دغه بکټریا مړه کړي په انټي بایوټیک باندې، او پروټون پمپ انهبیټر ورسره یو ځای ورکول کېږي د 2 هفتو دپاره. بیا 2 هفتې چې دغه علاج وسي، دغه انټي بایوټیک ورکړل سي، نو 4 هفتې باید انتظار وکړل سي چې موږ وګورو چې دغه ایچ پایلورای مکمل د دوی بدن نه لاړ او که نه لاړ. 4 هفتې بعد باید دغه ټسټ بیا وسي، آیا یا د یوریا ټسټ وسي دغه د برید یا د تنفس د لارې، او یا په غټ ادرارو کې. نو که دغه بیخي ایچ پایلورای تاسو بدن نه ختمه سوي او بیا هم تاسو ته دغه علایم موجود وي، نو باید موږ 2م سټپ ته لاړ شو. په 2م سټپ کې هغه کسان چې کله پروټون پمپ انهبیټر نه دی استعمال کړی. پروټون پمپ انهبیټر هماغه دواګان دي لکه اومیپرازول او پنټاپرازول یا د همدغه فامیل کومه بله دوا ده. نو دا باید دوی ته شروع کړل سي 2 هفتو 4 هفتو دپاره. دوی ته دا دوا هم ورکړله، موږ دا وکړل چې دوی کې ایچ پایلورای نه شته ده او دا دوا هم ورکړله. بیا هم دوی ته دغه بدهاضمې علایم چې کوم موږ تشریح کړل هغه بیا هم پکې موجود دي. موږ باید 3م سټپ ته لاړ شو. په 3م سټپ کې انټي ډپریسنټ، یعنې که د پریشانۍ دپاره چې کومې دواګانې موږ ورکوو یا د ډپریشن دپاره، هغه ورته باید شروع کړی سي. اول نمبر باندې چې دغه ټرای سایکلیک انټي ډپریسنټ دی، هغه ورکول کېږي. هغه کسان چې زړه بد کېږي او وزن یې کم شوی، هغې ته میرتازاپین انټي ډپریسنټ باید شروع کړی سي. هغه کسان چې زر خېټه یې ډکېږي یا کم خوراک نه پس احساس دا کوي چې ولا زه خو موړ شوم، نور خوړی نه شم، یا ازمه لکه زر احساس د موړتوب کوي، هغوی ته باید بسپیران انټي ډپریسنټ دوا شروع کړی سي.
دوی ته دا دوا چې شروع کړی سي کم از کم دا دواګانې لږ وخت نیسي دغه دواګانې د انټي ډپریسنټس دي 4 نه تر 8 هفتو پورې داسې نه وي چې تاسو 2-3 ګولۍ وخورئ 4-5 ورځې بعد ډاکټر ته بیا زنګ وهئ زه خو جوړ نه شولم ما د بدهاضمې علایمو څه موجود دي نو دا صحیح نه ده تاسو باید کم از کم انتظار وکړئ کم از کم 4 نه تر 8 هفتو پورې دغه دواګانې وخت نیسي چې خپل کار شروع کړي دې نه پس بیا هم که تاسو ته دا علایم موجود وي او دا دواګانې مو خوړلې او هغه نور ټول سټپونه تاسو تېر سوي یاستئ نو بیا نو 4م سټپ باندې راځي پروکاینټک دواګانې لکه هغسې د معدې او د وړو کولمو حرکت زیاتوي هغه دواګانې شروع کېږي نو په هغې کې مټاکلوپراماید ده د 4م سټپ نه پس دا دوا تاسو شروع سوله یو څه وخت پورې تاسو وخوړله او بیا هم تاسو ته د بدهاضمې یا د ډسپپسیا علایم موجود دي تاسو کې نو په دې وخت کې تاسو ډاکټر کېدی سي تاسو ګیسټرو انټرالوجست ته ولیږئ ګیسټرو انټرالوجست چې ده هغه متخصص ده چې هغه کامره چې تاسو خوله کې د ډوډۍ پایپ د اسوفیګس نه تېرېږي لاندې معدې ته ځي معدې نه وړو کولمو ته ځي دغه ټوله لاره ګوري چې کومه مسله خو نه وي بایاپسي اخلي نورې ناجوړیانې دي هغه په بایاپسي کې معلومیږي چې هغه ټول تشخیص صحیح وسي چې د هغې اصلي علاج شروع کړي ځکه تاسو 4 سټپس نه تېر سولی بیا هم تاسو ته که دغه علایم موجود دي باید دغه ټسټونه وسي نور ټسټونه هم کیدای سي دغه ګیسټرو وکړي لکه فنکشنل ټسټونه دي د هغې کې د معدې د خوځېدلو سې داسې نه وي چې هغه کمزوره سوي او ډوډۍ مخکې زر نسي وړلی ډېره وخته پورې پرته وي هغه ټسټونه کېږي د تیزاب جوړېدلو یا زیات یا کم جوړېدلو د هغې ټسټونه کېږي په معدې کې او د اسوفیګس دا د ډوډۍ پایپ لاندې د هغې والو ده لکه دروازه غوندې دغه کله کله صحیح کار نه کوي د هغې وجې نه خو به تاسو ته دا مسلې نه وي دا هم ګیسټرونټرالجسټ دغه د معدې متخصص ټسټونه کوي دې نه علاوه که بیا هم تاسو ته مسلې وي کیدای سي بیا تاسو کیمپ تراپي ته ولیږي چې هغه نو کنونشنل میډیکل تراپي نه ده هغه مور لکه تایچي چینایي یو اکسرسایز ده هغه به وکړئ ګرین ټي شین چي خوړلو کیدای سي تاسو تاکید وکړی سي همدارنګې اکوپنچر تراپي د هغه تاسو کیدای سي شروع کړي نو دا خو هغه ټول سټپونه دي کیدای سي په یو نه یو سټپ کې تاسو د دغه بدهاضمې یا د معدې کومې تکلیفونه دي یا ډسپپسیا تاسو علاج وسي راځو اوس موږ د ایچ پایلورای علاج دپاره خو موږ یاد کړل چې 2 انټي بایوټیکه دي 2 یا 3 انټي بایوټیکه وي د پروټان پمپ انهیبیټر یعنې اومپرازول یا پنټاپرازول داسې یو ځای ورکول کېږي چې د علاج وسي 2 هفتو دپاره هغې نه پس بیا ایریډیکیشن ټیسټ باید وسي هغه موږ ذکر وکړم نو د وینې ټیسټ د ایچ پایلورای لپاره دونه ښه ټیسټ نه ده ځکه هغه آی جي جي انټي باډیز وي هغه په بدن کې موجود وي عینه کسان داسې چې یو څو وخته مخکې هم دغه ایچ پایلورای پکې وله او د هغې علاج هم بیا هم د ایچ پایلورای کیدای سي موجود وي د وینې ټیسټ کې نو ټول نه مهمه ټیسټ هم دغه د تنفس او د غټ ادرارو کې ټیسټ کول ول بیا دغه ای جي ډي یا انډاسکوپي چې کوي په دې وخت کې چې بایاپسي اخلي په دې کې هم ایچ پایلورای کتل کېږي دا ګولډ سټنډرډ د ټول نه ښه ټیسټ هم دا ده مګر هغه د تنفس او د غټو ادرارو ټیسټ هم سنسیټیویټي او سپیسیفیسیټي 95% ده یعنې ډېر ښه ټیسټ د هغه هم که وکړل سي نو کیدای سي دغه ویډیو مو خوښه سوي نو حتما ملګرو سره یې هم شریکه کړئ مننه خدای په امان